افغانان ورونو منګه د افغانستان په اوسني نظام باندې نیوکې د څه شي په خاطر کولې او بعضې وسې د څه په خاطر باندې نیوکه کوو خو د افغانستان د جوړښت لپاره چې موږ افغانان سره ټول راغونډ شو او دا وطن جوړ شي کنه که څوک بیا موږ له وطن جوړوي او د وطن پرمختګ کوي بیا موږ د نیوکو حق لرو هېڅکله نه. ګورئ ځوانانو زما خبرې واورئ. زه به هېڅکله ستاسې دا مینه محبت دا کوم عزت چې تاسې ماته راکوئ افغانان هېڅکله خرڅ نه کوم. زه د یو پارټۍ سره هم تعلق نه ساتم او نه یې لرم او نه یې په قصه کې او نه چاته چاپلوسي کوم. د حق خبره کوم او تاسې زما دا خبرې خوښوئ. زما نیوکه یا د نورو افغانانو نیوکه د افغانستان په اوسني نظام چې خلکو د طالبان وایي زه د طالبانو نظام ورته نه یم، د افغانانو نظام دا نوم باید چې دغه شي افغان شي. موږ ټول افغانان یو. زما خپله کله چې جمهوریت و تاسې کتل په هغې وخت کې دا ټیک ټاک نه په فیسبوک باندې ما سره به طالبان هم راتله جمهوریتیان به هم راتله په لایفونو ته. دا موبین صاحب ټول ما سره راغلي دي په لایفونو کې. خو ما یو سړي ته هم توهین نه دی کړی. په انساني چوکاټ کې مې ټولو ته جواب ورکړی. کله چې جمهوریت او طالبان نو راغلي ارته ما 80% په جمهوریت نیوکې کولې، ویډیوګانې مې پرتې دي. 0% به مې په طالبانو کولې. اوس چې دی راغلي زه 80% مې په دې کړي او 0% به مې په جمهوریت باندې کولې، ځکه چې دی چوکۍ ته راورسېده. مګر اوس چې د بعضې کارونه وینم زما سترګې خلاصېږي. حقیقت دی. ما چې خپله چې ما ته شخصا ډېر زور راکړی او دا 3 خبرې کوم طالبان ورونو ته او دغه اوسني نظام ته د افغانستان مخالفت مې سره په هغه ورځ ډېر راغی چې کله جنرال فیض په کابل کې د آیسای مشر راغی او چای وڅکلي او یا چې کړک چای مې نه پیلې په اردو کې ویلې او ډېره مزه یې وکړه، نو موږ افغانانو ته ډېر زور راکړو. موږ دا خو ورور لاړو سه مهربانه د پاکستان په لاس کې افغانستان ولیدو. خو داسې خبره نه وه. همغه چای په جنرال فیض باندې الحمدلله زهر کړي او بیا به د پاکستان چارواکي د آیسای به دا جرأت هم نه کوي چې په افغانستان کې راشي او داسې نخرې وکړي او چې موږ ته وښیي او په چای پیاله وښیي. دویم د پاکستان سفیر چې کله به دی په خپل سر باندې کله به جلال آباد ته لاړو خلکو به ورته لونګیګانې وویل، کله به یو طرف ته لاړو کله بل طرف ته هم لاړو. موږ ته ډېر زور راکړو چې یاره دا د پاکستان سفیر دی که دا د افغانستان رئیس جمهور دی. الحمدلله هغه هم د منځه لاړ. اوس سفیر جرأت هم نشي کولی چې د خپل سفارت نه راوځي. دریم موږ دا ویل چې ولې د طالبانو کورونه چې دي دا په پاکستان کې دي، خو اوس الحمدلله 95% نه زیات د طالبانو کورونه چې دي هغه په افغانستان کې دي. معلومات نه اوسېږي یا په قطر کې اوسېږي. یو 5%، 4%، 3% بیا پاتې هغه به هم راشي افغانستان ته. دا زما هغه د زړه خبرې وې چې تاسو سره مې وکړې. اوس دغه افغانستان موږ ته اوس جوړېږي، ښایسته پروژې پکې عمل کېږي، امن پکې دی. اوس نور زموږ څه شي نیوکې دي؟ زموږ نیوکه ده زموږ د خویندو میندو تعلیم دی. دا زموږ حق ده چې په دې باندې مبارزه وکړو. ملي بیرغ دا زموږ حق ده چې په دې باندې اواز اوچت کړو او په دې باندې د افغانستان اوسني چارواکي په دې خوشحالېږي، ځکه دا د ولس حق دی، د ولس حق دی. نو خبره دا د افغانانو ورونو ځوانانو نن سبا په ټیک ټاک کې ډېر وقین پیدا شوي، ډېرو خیر ځان ته ویل ته پیدا شوي چې ډیګریانې دي او دا دی پلانې د دې په خبرو ونه غولېږي. افغانان ورونو د دغه خلکو صرف مقصد ډالر جوړول دي او قدرت رسول دي. نورې ولا کې د دې یو مقصد مي. نو خبره دا ده چې زما مبارزه یا زما نیوکې چې وي هغه دغه وي او دغه دي هغه نورې حل شي انشاءالله. دا به یو وخت راشي حل به شي. نو ګران افغانستان دپاره به په یو ځای کار کوو، که مبارزه به کوو. دغه خلک مو نه غولئ. تاسې ما ښه پېژنئ د 8 کالونه. زه نه خر شوی یم نه به خر شمه. زه به تاسو لپاره رښتونکې خبرې کوم. د دغه اوسني نظام سره موږ ودرېږو څنګ په څنګ په دې نظام باندې چې افغانستان اوسنی نظام دی. په خدای کې نو چې پښتون پې خوشحاله دی، تاجک پې خوشحاله دی، ازبک پې خوشحاله دی، هزاره پې خوشحاله دی، پشهیي پې څومره قومونه چې ټول پې خوشحاله دي چې له دغه زورواکانو، جنګ سالارانو، ټوپک سالارانو، ظالمانو، قاتلینو نه خدای پاک موږ خلاص کړو. شکر وباسئ یاره چې مونځ کوئ. 2%، 3% به لګئ خپل کار به کوئ. دا د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د منافقینو په هغې وخت کې د دغې پروا مه ساتئ. موږ به د حق مبارزه کوو. زما د زړه خبرې وې چې تاسو سره مې شریک کړي. الله دې وکړي چې د منفي خلکو پسې لاړ نه شئ، د هغې لایفونو ته مه ځئ، ځکه چې تاسې برن واش کوئ. ځوانان هستئ د خپل افغانستان دپاره، د خپل ګران وطن دپاره راځئ چې ودرېږو. او یو بله خبره هم کوم چې یو ارمان مې ډېر زیات په زړه باندې دی
چې اوسنی د افغانستان حکومت د کونړ بند جوړ کړي که نه بیا مې د خدای پاک په سبا افغاني مړ کړي مرګ خو حق دی دې کې شک نشته چې څنګه مو ته کرکټ کې شکست ورکړو د احمدشاه ابدالي په توره افغاني مووالو تر عمره پورې به یاد ساتي په نړیوال ورلډ کپ کې 2023 په انډیا کې دغه شان دی چې دا بند جوړ شي نو دا به داسې وي چې بیا د احمدشاه ابدالي په توره افغاني دا پاکستان زموږ ذلیل دشمن او غټ تور اسرائیل ریاست دا مې پر زړه ډېر ارمان دی الله دې وکړي چې دغه پروژه عمل شي او زر تر زره پې کار وشي په خدای سپارم بیا که په خبرو کې ما نه څه غلطي شوي د ډېره بخښنه غواړم خو زما مبارزه به صرف د ګران افغانستان دپاره وي د اسلام دپاره به وي خبرو کې غلطي کېږي که کومه غلطه خبره رانه وځي د هغې به راته عفه کوئ هېڅکله به زه د افغانستان دپاره منفي پراپګنډا یا د ځانه خبرې ونه کړم یا به منفي تبلیغات ونه کړم حق ته به حق ویم نه حق ته به نه حق ویم خدای مو سپارم